نن د تیمور په دوام یونیورسيټي کې د ګریجویشن محفل و. نو تیمور ځان تیار کړی دا او دا اوس مونږ د هوټل نه چیک آوټ وکړ. پرون شپه مونږ په دې نایس هوټل کې وخت تیر کړ ځکه مونږ د لرې سفر نه بون ته راغلي وو. د تیمور اول ګریجویشن پارټي په یونایټډ نیشن یونیورسيټي کې و او دا ځلې چې ډېر یو غټ محفل ده په یونیورسيټي اف بون کې ده. نو تاسو وینئ دلته دومره زیات خلک راغلي دي، ډېر زیات سټوډنټس دي او دې سره هم مور او پلار ډېر زیات راغلي دي. زه هم د میلمه په شان دلته ګیسټ یم خو زه لاړلم سټوډنټ سره ولاړه سولم ځکه ما غوښتل چې د تیمور ریکارډینګ وکړم. نو دلته په سټیج باندې ډېر زیات خبرې وشول او موږ صبر کوو د بیگ مومنت لپاره چې ټول خلک د خپل خولې پورته اسمان کې اچوي. نو دا هم د تیمور کلاس فیلوز دي، دوی ټول ډېر خوشحال دي. تیمور د خپل کلاس فیلوز سره ډېر پکچرز یې واخیسته او بس اوس موږ ځو لږ زه را خوا دې خوا چکر کوو چې بیا وروسته خولۍ اچول کېږي په هوا کې. نو دلته ځینې گیمز او دا شیانو هلته لاړلو، پکچر هم واخیسته، موږ ته یې ځینې سویټس راکړل، نور داسې ګفټونه یې راکړل او منځ کې تیمور لاړه خپل پارچه هم راواخیسته یعنې د دې سرټیفیکیټ د ماسټرز ډیګري او هوا ډېر سرد سو، ډېر شمال شروع سو. نو دلته ښایسته پکچرز هم واخیسته د تیمور دا ټای ده کنیکټای ده دا مکمل هوا ویوړه. نو دا بیرته موږ جوړ کړ، دلته یو څو پکچرز هم واخیسته او دا اوس بیگ مومنټ سټارټ سو. ټول سټوډنټس دلته یو ځای راټول سول چې د خپل دا مومنټ انجوای کی سلیبریټ کی. نو دا هم سو تیمور تر ټولو مخکې اول لاین کې ولاړ ده. نو ډېر زیات مبارکي دی وی تیمور ته چې د خپل درسونه یې خلاص کړل. د ګریجویشن ورځ هر چا د پاره یو ډېر مهمه صحنه ده چې کله پارچه د لاس ته راولې نو د ژوند یو لوی مقصد دی پوره سو، ټول زحمتونه دی په خوبي تبدیل سول. نو اوس مونږ د خپل کالي بدل کړل چې اوس مونږ بیرته اوږد سفر باندې روانېږو او بیرته کور ته ځو او خدای وکړي چې مونږ ټول سره په ژوند کې کامیاب اوسو.